بسم الله الرحمن الرحیم. زم ګل حسین او تاسو ګورئ هومو بایولوژي یوټیوب چینل. خبره وکاو سپیډ اف لایټ باندې. لایټ تاسو پته مونږ رڼا ته وایو، سپیډ مونږ دې ته وایو چې یو سیز په څونه تیزی باندې د یو ځای نه بل ځای ته ځي، هغه زموږ سره چې دی سپیډ دی. نو چې د نور رڼا ده هغه زموږ د ځمکې ته رارسي په څونه سپیډ باندې رارسي، او هسې د دې سپیډ چې دی هغه څونه دی، یعنې په څونه وخت کې 100 کیلومتر لار چې دی هغه وهي. نو نن به په دې باندې چې دی خبره کوم. یاد ساتئ د لایټ سپیډ چې دی په دنیا کې داسې څیز نشته چې د لایټ چې کوم سپیډ دی په کوم سپیډ چې دا لایټ چې دی ور رواني چې د دې مقابله وکړي. نو ځکه موږ وایو چې د لایټ کوم سپیډ چې دی هغه ډیر زیات تیز دی. د دې اگزامپل موږ وګورو ډیورینګ تندر سټورم. کله چې اسمان ګړزیږي، باران کیږي، نو که تاسو خیال وکړئ اول رڼا کیږي وروسته आवाज کیږي. نه اصل کې دا رڼا او د आवाज چې دی دا به یو ټیم باندې کیږي، خو موږ ته رڼا مخکې راورسي او आवाज وروسته رارسي. د هغې وجه دا ده چې د رڼا سپیډ د आवाज نه چې دی سیوا دی. نو وی سی فلیش لایټ، موږ چې دی یو فلیش لایټ چې دی هغه موږ وینو، یعنې موږ یو رڼا وینو. د اسمان نه داسې یو برېښنا چې دی راکوشي موږ وینو، دغه ته فلیش لایټ وایي. بیفور وی هیر ساوند، او موږ چې دی आवाज وروسته اورو، یعنې اول موږ رڼا چې دی وینو په خپلو سترګو، بیا په غوږونو باندې چې دی موږ आवाज واورو. د دې مطلب دا دی چې د رڼا سپیډ چې دی هغه په دنیا کې د هر څیز نه چې دی هغه سیوا دی. اوس یې کوئ، اوس زموږ سره چې کوم سپیډ اف لایټ دی د دې خپله ویلیو ده. په هغې کې درته وایم چې د دې ویلیو څونه ده. ویلیو مطلب دا دی چې په یو سیکنډ کې دا څونه لار وهي، په یو منټ کې دا څونه لار وهي. نو د دې خپله ویلیو ده، هغه ویلیو نه چې دی دا خوا دې خوا کېږي. نو ویری لیټل ټایم ټو ریچ ټو اس. خدا خبر یاد ساتئ د نور کوم رڼا چې دا کله چې نور راوخیږي نو ځمکې ته چې کله د دې رڼا رارسي نو دا ډیر زیات لږ ټیم علي. نو سپیډ اف لایټ از 1 million times greater than sound. د دې خبرې مطلب دا دی که یو طرف ته زه رڼا کما او بل طرف ته چې دی आवाज کما او د دواړو د سپیډ خبر وکما، ټیک شو. 1 million چې دی زه 10 लाख ته یم. نو د دې خبرې مطلب دا دی او دا دواړه زه کمپیر کما چې د आवाज سپیډ سیوا دی او که نه د رڼا. تاسو ته مو وویل چې د رڼا سپیډ سیوا دی، خو د رڼا سپیډ د आवाज نه څومره سیوا دی؟ 10 लाख ګونه. د رڼا سپیډ د आवाज نه 10 लाख ګونه چې دی هغه سیوا دی. 1 million چې دی موږ 10 लाख ته وایو. ټیک شو؟ ها. Nothing move faster than light or even closer to light. په دنیا کې داسې څیز نشته چې هغه کله حرکت کوي د هغې سپیډ چې دی هغه د رڼا نه سیوا شي یا رڼا ته سپیډ ته چې دی بالکل قریب شي. په دنیا کې داسې څیز چې دی پیدا شوی هم نه دی او نه به چې دی راشي، ځکه چې سپیډ ډېر زیات سیوا دی. بله خبره پکې اهم څه ده چې لایټ آلسو ټریول تھرو ټرانسپیرنٹ میډیم. ټرانسپیرنٹ میډیم نه رڼا چې دا پاس کیږي. ټرانسپیرنٹ میډیم مونږ دې ته وایو چې یو څیز مونږ خپل مخامخ داسې ونیسو او په دې څیز کې مونږ ته هغه سیټ ښکاري، نو دې ته مونږ وایو ټرانسپیرنٹ. لکه شیشه ده، مونږ په شیشه کې څه کول کوو، یو هغه شیشه نه ده، آئین نو، آئین خبره نه کوم. مونږ چې کله شیشه ځان د مخامخ ونیسو د دې غاړې مونږ څه کول کوو، خو د شیشې نه بیک سایډ ته مونږ ته هر سره ښکاري، نو دې شیشې ته ویلی کېږي ټرانسپیرنٹ. نو وایي چې رڼا چې ده هغه د ټرانسپیرنٹ میډیم نه چې دی پاس کېږي، یعنې د شفاف څیز نه چې دی پاس کېږي. ها، لکه زموږ سره واټر اوبه شوې، د اوبو نه چې دی رڼا پاس کېږي، ایر هوا د دې نه پاس کېږي، اینډ ګلاس او شیشه، دا درې واړه چې دي دا زموږ سره ټرانسپیرنٹ دي. ها، بیا که موږ دا وګورو چې ان ویکیوم اټ از پاسډ. ویکیوم هر هغه څیز ته وایي چې پکې نه سالډ وي، نه پکې لیکویډ وي، نه پکې ګیس وي، هېڅ څیز پکې نه وي، نو هغې ته موږ وایو ویکیوم. نو د دې ویکیوم کې چې کله د رڼا سپیډ وي نو دا ډېر زیات تیز وي، خو چې کله یو میډیم ته ننوځي نو د دې سپیډ چې دی هغه لږ ټیکمیږي. دا خبره یاد ساتئ چې په یو ځای کې هېڅ هم نه وي، صرف خالي ځای وي، په هغې د رڼا سپیډ سیوا وي. خو چې کله یو میډیم ته ننوځي، میډیم مطلب دا دی واټر ته، ایر ته یا ګلاس ته، نو د دې سپیډ چې دی بیا کمیږي. اوس د دې ویلیو څونه ده؟ د دې ویلیو دا ده چې رڼا په یو سیکنډ کې 3 लाख کیلومیټر لار وهي. دا خبره یاد ساتئ، رڼا په یو سیکنډ کې 3 लाख کیلومیټره لار وهي. او زمونږ د نور او زمونږ چې کوم دغه دی ځمکه ده، نو د نور او د ځمکې په منځ کې فاصله څونه ده؟ 150 میلیون کیلومیټر. 1 میلیون چې دی 10 लाख. اوس د 150 میلیون کالکولیشن تاسو کوئ چې دا زموږ سره څونه چې دی هغه راځي، نو دونه فاصله ده. اوس د دې
150 میلیون کیلومتر دا او چې کله د دې نور نه د ځمکې ته رڼا را رسي نو دا مکمل څونه ټایم لري 8 سکند دا په 8 سکندو کې را رسي نو تاسو دا سوچ وکئ چې 150 میلیون کیلومتره کملار چې دا نو دا موږ ته په څونه ټایم کې را رسي دا په 8 سکندو کې را رسي په 8 سکندو کې دا موږ ته څه کېږي دا دلته کې راځي ها اوس زموږ سره سپوږمۍ ده د سپوږمۍ خپل رڼا نشته دا د انور نالي د سنالي دا د انور نالي نو چې اوس کله سپوږمۍ موږ رڼا راکړي نو د انور د رڼا چې دی دا د سپوږمۍ سره ولګي نو د سپوږمۍ د رڼا چې کله ځمکې ته رارسي دا به څومره ټایم لري دا 1.3 سکند نو تاسو په دې کې دا سوچ وکړئ چې دا څونه لږ وخت علي لکه سپوږمۍ ته ګوره انور ته ګوره د سکندونو په حساب باندې دا کوم رڼا چې دا موږ ته چې دی رارسي نو دا او سپیډ اپ لایټ چې په دنیا کې داسې څیز نشته چې د هغې سپیډ د لایټ نه چې دی سیوا شي ځکه چې په یو سکند کې دا 3 لک کیلومتر لار وهي نو تاسو د دې حساب کوئ چې دا زموږ سره چې دی څونه ټایم چې دی دا به اخلي نو امید کوم چې تاسو پوه شوي یئ که بیا به کوم څه ګران وي تاسو ما ته په کمنټ کې چې دی ویلی شئ تھینک یو ډېر مننه